د فوربس مجلې د 2020 میلادي کال د غولسو اکټرانو لیست خپور کړی دی چې تر ټولو زیاتې پیسې لري. سلام، وخت مو په خیر. که غواړئ له دې ډول جالبو معلومات څخه برخمن شئ، زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او دا ویډیو تر پایه وګورئ. تر ټولو زیاتې پیسې لاس ګټونکي اکټران څوک دي؟ هغه اکټران چې په نړۍ کې تر ټولو زیاتې پیسې لري. لومړی مقام دوین جونسن 58.5 میلیونه ډالر لري. دوین جونسن چې د کشتۍ یا ریسلینګ له لوبغالي څخه فلمي نړۍ ته ولاړ، په دویم کال هم د تر ټولو زیاتې پیسې ګټونکي په لیست کې پر لومړي مقام ولاړ دی. د هغه په زیاتو عایداتو کې هم نیټفلکس زیات رول لوبولی دی. دوهم مقام راین رینولډس 1.5 میلیونه ډالر لري. راین رینولډس چې په طلایي هلک هم مشهور دی، د خپلو عایداتو زیاته برخه یې د نیټفلکس له لارې په لاس راوړې ده. د نوموړي هنري کارونه په څو سطحو ستایل شوي دي. دریم مقام مارک والبرګ 58 میلیونه ډالر لري. په 2020 میلادي کال کې د مارک والبرګ د تر ټولو زیاتو کتل شویو فلمونو څخه دریم فلم وګرځېد. هغه د تمثیل ترڅنګ د فلمونو بریالی پروډیوسر هم دی. څلورم مقام بین افلیک 55 میلیونه ډالره. د کورنۍ څښتن بی افلیک پس اوږدې وقفې څخه بیرته د زیات معاش لرونکي اکټرانو د لیست څلورم مقام ته راپورته شوی دی. هغه هم پر نیټفلکس خپله توجه متمرکزه کړې ده. پنځم مقام وین ډیزل 54 میلیونه ډالره. د فاسټ اینډ فیوریوس ممثل وین ډیزل اوس ویات فلم ته ورته کارتوني سریال جوړوي. نوموړی د دې لپاره له نیټفلکس څخه زیاتې پیسې په لاس راوړي دي. شپږم مقام اکشی کمار 48.5 میلیونه ډالره. اکشی کمار د هندي فلمي نړۍ یوازینی اکټر دی چې له تر ټولو زیاتو پیسو ګټونکي اکټرانو په دغه لیست کې شامل دی. هغه هم د خپل عایداتو زیاته برخه د اعلانونو له لارې ترلاسه کوي. اووم مقام لین مانویل میرانډا 15.5 میلیونه ډالره. د لومړی ځل چې میرانډا تر ټولو زیاتې پیسې ګټونکي اکټرانو په لیست کې شاملېږي. د هغه د فلم نړیوال حقونه د والټ ډیزني په شان لوی شرکت لخوا رانیول شوي دي. د همدغه فروخت په برکته میرانډا د زیات عاید لرونکو ممثلینو په لیست کې شامل شوی دی. اتم مقام ویل سمیت 4.5 میلیونه ډالره. ویل سمیت په زیاتو فلمونو کې بریالي کردارونه تمثیل کړي دي. هغه د فلمونو ترڅنګ د سنیپ چیټ او انسټاګرام له لارې هم عایدات په لاس راوړي. نهم مقام ادم سینډار 1 میلیونه ډالره. ممثل ادم سینډار د نیټفلکس فلمونو له لارې زیاتې پیسې وګټلې. د مرډر میسټ بری په نوم د هغه فلم په نیټفلکس کې یو له محبوب ترینو فلمونو څخه دی. او اخري مقام جکی چن 40 میلیونه ډالره. د کراتی فلمونو لپاره مشهور ممثل یا اکټر جکی چن د ژوند په شپږمه لسیزه کې له لا فلمونو سره تړاو لري. هغه په ډېرو فلمونو کې د اکټر په توګه کار کړی، خو د همګډۍ تر ټولو زیات عاید پر هنري موادو د چاپ د حقونو لرلو او د اعلانونو له لارې په لاس راوړي دي. تر بیا هم په لویو بخښونکي خدای سپارم. هر چېرې چې یاست تاسې بریا زموږ